عزتمند زنانه دی ہمیشہ پا زندگی کی دو اہم اصول یاد وساتی. اول نمبر عاجزی یعنی انکساری، دویم دا ماحول مطابق کېدل. 100% د کامیابی ضمانت به ستاسو په لاس کې وي، ځکه د واده نه وروسته تا د یو نوې زندګۍ آغاز په یو نوي ماحول کې کړی دی. دلته به مختلفو کسانو سره ستا واسطه وي، په دې کې د ټولو نه زیات اهم ستا خاوند دی. د هر انسان مختلف عادات وي، یقینا ستا عادت به هم د خاوند د عاداتو نه ډېر یا لږ مختلف وي، لیکن بیا هم اختلافات به ضرور وي. که ته د عاجزۍ مظاهره وکړې، خپل مزاج د خاوند د مزاج مطابق جوړ کړي، نو په دې کې بیا څه حرج دی؟ خپله خوښه د خپل خاوند په خوښې باندې قربان کړه. چې ستا په زړه کې یو خواهش وي او ستا خاوند هغه خواهش بد ګڼي، نو هغه خواهش او هغه ارمان فورا ختم کړه. بس د خاوند خبره ومنه، او کېدای شي چې اوله کې به تا ته د نوي ماحول ځان جوړول ډېر مشکل وي، لیکن که د صبر او تحمل نه کار واخیستلی شي، نو په قلاره به عادت شي. چې د خاوند مزاج ستا د مزاج سره برابر شو، نو بیا به ټول عمر خوشحاله وي. دې سره به د زندګۍ خوند نور هم سوا شي. لیکن که مزاج همیشه مختلف وي، د یو طرف نه هم د برابرولو مظاهره ونه شي، نو یاد ساتئ چې د اوبو یو قطره هم په یو کاڼي پرېوځي، نو بیا هلته نشان جوړیږي. لہذا ښځه به چې کوم دی د عاجزۍ او انکسارۍ نه کار اخلي، خپل ژوند به د ماحول مطابق جوړی، د خپل خاوند د هر یو عاداتو خیال به ساتي، نو بیا به زندگی ډېره ښایسته تېرېږي. الله جل شانه دې په هره زنانه کې دا دوه عادات پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.